السلام علیکم. یو لوی چانس مو پر مخ کې دی چې اعظمي استفاده باید ترې وکړو. که روژه ستاسې له لاسه وتلي او روژه کې مو ډېر عبادتونه نه یې کړي او یا درنه کله کله په کسالت باندې یا تنبالي باندې عبادتونه پاتې، یو ښه چانس چې دغه هر څه په کفاره کولی شئ، د دغه هر څه کفاره ده زموږ ستاسې پر مخ پاتې دی. د شوال 6 روژې هر دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسئ، په 4 اونیو کې دغه روژې خلاصیږي، خو لوی اجر لري. په حدیث شریف کې راځي چې چا روژه ونیوله د روژې میاشت کې او ورپسې د شوال 6 روژې ونیولې، دی ته به دومره اجر وي لکه ټول کال چې روژه نیولې وي. باور وکړئ 6 ورځې دي خو د ټول کال د 12 میاشتو د روژو اجر لري. کم شی نه دی. د مسلمان او مؤمن ترمنځ فرق همدا دی چې مؤمن تر مسلمان عادي مسلمان الله تعالی سره ډیر اخلاص لري، ډیر اخلاص کوي، ډیر په دین باندې استقامت یي. کله چې روژه تیر شي خلک وایي چې زه خو روژه تیر شوله بس ځانونه آرام کړي او نور بس عادي ژوند شروع شي، خو مؤمن داسې موقع چې په لاس ورځي استفاده ترې کوي. راځئ مؤمنان شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.